لا نصير له ولا نظير له ولا ظهير له ولا معين له، لا مداني له ولا مناظر له ولا مقابل له ولا مجادل له، لا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل مماثل له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وأحبنا وحبيبنا وشفيعنا وشفيقنا ورفيعنا ورفيقنا وتقينا واتقانا ونقينا وأنقانا، وأظهرنا وأطهرنا وأنورنا وأقدرنا وأجدرنا وأفضلنا وأكملنا ومولانا وأولانا وأجلانا وأعلانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تبارك وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا
نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم मुसलमानों न घबराओ खुदा की शान बाकी है। मुसलमानों न घबराओ खुदा की शान बाकी है। मोहम्मद पे जो उतरा है वही कुरान बाकी है। खूब इज्जतमंदो अल्लाह रब्बुल इज्जत करम दे, एहसान दे। ज़मूंगा उस्तासो अल्लाह नसीब करे ईमान दे। औबिया दे ईमान नबाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़मूंगा उस्तासो पहचान कुरान गर्ज़वले दे। कुरान दद मुसलमान पहचान। ज़मूंगा ईमान दे चे अल्लाह रब्बुल इज्जत चे कम किताब कुरान नाजिल करे दे दा आखिरी किताब दे। और आखिरी किताब अल्लाह पा आखिरी पैगंबर नाजिल करे दे। कलच कुरान नाजिल शो न कुरान नुज़ूल रागे पा आगा जमाना की द अल्लाह द किताब दुश्मनान दा पर लड़जान शू। दाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा मुश्त ग्रेवान शू। द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द बचो दुश्मनान शू, द जात दुश्मनान शू, द माल दुश्मनान शू। हर रंगा
د الله د نبی دشمنان وګرځېدل، وجه صرف داوا چې د الله کتاب راغی. د الله د کتاب راتلو سره د الله د نبی دشمنان وګرځېدل، مخکې نه وګرځېدلي دشمنان. خو کله چې د الله کتاب دنیا تراغه او داغی نزول شو، آیاتونه د قرآن رالل، قرآن داغی بیان کئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغاری ہرا کی دے، بغاری ہرا کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلہ عبادت کے لگیا دے، او پدغ دوران کی فرشتہ اللہ را لگلی دے جبریل علیہ السلام، او آغا جناب رسول اللہ تعالی ورتوی اقرأ الولا الولا قرآن الولا. نمونشتا فرضیت د منزلا ندے راغلے، فرضیت د زکات لا ندے راغلے، فرضیت د روجی لا ندے راغلے، فرضیت د حج لا ندے راغلے، فرضیت د جہاد لا ندے راغلے. لیکن قرآن فرمائی اقرأ بسم ربک الذی خلق. ستا ټولو نړم بنئی ډیوټي دادا چې خلقو ته د الله د کتاب بیانو کا، خلقو ته د الله کتاب الولا. نه د مون فرضیت شتا، نه د زکات فرضیت شتا، نه د حج فرضیت شتا، نه د جهاد فرضیت شتا، نه بل یو مسله په منځ کې شتا. یو مسله دا، یو خبر دا، یو فیصله دا چې اقرأ 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 بسم ربک الذی خلق. زکه درې پیرې ورته جبریل ویلیو چې اقرأ وما انا بقاری، زه خو یې نشم لوستی. بیا ورته وی اقرأ وما انا بقاری، زه یې نشم لوستی. بیا ورته وی اقرأ بسم ربک الذی خلق. دا اغا ذات پا نمی ولولا، کم ذات چت پیدا کڑے، ستا پیدائش کڑے دے، ستا مرگ و جون دا اغا ذات پا لاس کے دے دا ولولا. زکاد دی پلستوبا دوستان ستا دشمنان جوڑی گی، رشتہ داران بدے دشمنان جوڑی گی، اور زانتا نزدو قریب خلق بم ستا دشمنان جوڑی گی. دا قرآن ٹول بتا توازح کئی دا خلق. یضل به کثیرا، یضل به کثیرا. اللہ بددی قرآن پا وجہ دا گمراہان و گمراہی واضح کئی، ویہدی به کثیرا. او آغا خلق چاگا مضبوط ولار دیستا سرا، آغا خلق بم قرآن واضح کئی درتا. وجہ دادا کار دادے چے اقرأ قرآن سرشا، قرآن زان سرکاو دا لولا لولا لولا. زکدری پیری بسر کی دی نو بیاورتوی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. عجیب نکتہ علماء بیانی، خلق خلق الانسان من علق. اے دا موایا کمزوریم، دا موایا ناتوانیم،
دا موایا چې وس می نشتا، دا موایا ملګری می نشتا، دا موایا دشمنان می ډیر دي، دا موایا د قرآن خلاف ډیر دي، زور ته کمزور یم. خلق الانسان من علق، انسان پیدائش تو گورا دیر د کمزوری حالت نا اللہ تا کم حالت ترسی، کمزوری حالت. علق د ویني او لوترا دام ایس کم نہیں، حیثیت دم نشتا. اگورا اللہ کم حیثیت درکا، کم مقام درکا، کم درجے درکڑا. دغرنگ داللہ کتاب لولا ستا دی بیان لبا اللہ مقام ورکی، مرتبہ ورکی، طالب اللہ درجہ درکی، طالب اللہ مقام درکی. ستا دشمنان دا بنیست و نابودی کلب یو تدبیر کئی چمنگ دے قرآن پا مقابل کے خپل کلام ویلے شو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا. کلب ویل اے سڑیا دا خو منگم ویلے شو، دا خو زمونگ پا زبان بانیم جاری دا، دا منگم دا خبری کولے شو. لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا. دا دا قرآن دشمنانو باغ زمانہ کی ویلیو لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا. دا قرآن دا دے پا مثل بانی منگم راوڑلے شو. دا سی دشمنان با دا قرآن پیدا کی چی دا قرآن مقابل تب ادریگی. لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا. کل بیویل اساطیر الاولین اکتتبها. نن کے دا قرآن توہین سو کئی نو دا نوی خبر ندا، دا نوی مسئلہ ندا، دا آغا وقت کی زڑا مسئلہ وا چی کل بیویل دا قرآن زڑی کسی دی. کل بیویل دا دی قرآن غنتمون کتاب روڑلے شو. کل بیویل دا قرآن دا چانز دا کڑے دے دا تے خودلے دے دا دا پخوانو خلقو کسی راتا کئی. قرآن بانی اعتراضات دا اسن ندی، دا دا قرآن اعتراضات و دا قرآن توہین و دا قرآن دشمنی دا دا جناب رسول اللہ دا زمانے نا پا آغا وقت کے شروع دا. کلچ اللہ قرآن دنیا ترا لے گلے دے نو دے دشمنانو دا خپل دشمنی دا پارا اظہار گرزولے دے. قرآن سر دشمنی دا پخوانا وا، پخوانے دشمنی وا، او قرآن نمانا منلے سکے چی کلبے ورطا یو نسبت کاؤ، کلبے بل نسبت کاؤ، کلبے یو طریقے سرد قرآن نخلق اڑول، کلبے بل طریقے سرد قرآن نخلق اڑول، کلبے یو طریقے سرد قرآن توہین کاؤ، کلبے بل طریقے سرد قرآن توہین کاؤ. لیکن قرآن دا واضح کئی چھے پیغمبرہ اقرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرام. عزت داد اللہ پلاس کرے قرآن با اللہ عزت من کئی، قرآن تب اللہ شان ور کئی، قرآن تب اللہ مقام ور کئی. قرآن با تمام دنیا کے زلیدن کے کتاب گرزئی. حاسد حسد کی آگ میں خود ہی جلا گیا، حاسد حسد کی آگ میں خود ہی جلا گیا. کم چھے دا قرآن دشمنان دی، دا قرآن ترقی بوینی، دا قرآن ترقی تبگوری، نم نم بنا پاتی کی گی، دا قرآن دشمنی بداغی نظاہری گی. ہائے ہائے مختلف طریقوں سر بد اللہ دا کتاب
دشمنان جوړیږي مختلف طریقو سره. نن مو ګوره د قرآن دشمنان دي، د قرآن دشمنان دي. او دا الله مخکې ویلي دي، ډېر پخوا یې ویلي دي چې د قرآن دشمنان به ویني مختلف انداز باندې په دنیا کې راځي. کله به وایي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن، ماورئی دا قرآن ماورئی دا دی قرآن سره دشمنی وا. ولی ماورئی خو دشمنی وا، عداوت ہو، چیلنجونه به ورکول، مختلف خبرې به د قرآن سره په مقابل کې کولې. هر طریقه د قرآن د توهین اگر راویستی وا، د قرآن د بے حرمتی، د قرآن کریم د بیزتی، دا غینه د خلقو د نفرت پیدا کېدو، دا غینه د خلقو د اوړېدو، دا غي د پاره مختلف تدابیر وکول، مختلف تدابیر. خو ها د هغه زمانې د ټاپ کافر بیان د قرآن د تصدیق د پاره د قرآن کله نا کله اوریدل به کول، کله نا کله اوریدل به کول. کله به دا انداز جوړ کو چې دا قرآن دا د الله کتاب نه دی، نعوذ بالله، دا د الله کتاب نشي کېدی. دا خبرې اترې به کولې. آغم الله رب العزت آغا دورم تیر کا، آغا زمانوم تیر شوا چې کومه زمانہ دا سوا چې قرآن چا نشلسته، قرآن چا نشلسته، آغا زمانوم تیر شوا. الله اکبر. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تیرے د پلار باندې کتلې چې حضرت عمر په زور زور قرآن وی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو غختم، حضرت ابو بکر صدیق امرو غختم، حضرت ابو بکر صدیق امرو غخته او دای ورته ویل چې آیا تا دا قرآن چې په مزه مزه ویلو ولې دی ویلو؟ تا چې دا قرآن په مزه مزه ویلو څه د وجې نه دی ویلو؟ حضرت ابو بکر صدیق ورته ویل ما د دې وجې نه ویلو چې ما چاله ویلو هغه اورېده، ما رب له ویلو رب اورېده. بیخا حضرت عمر ته وی دا راته ووایه تا چې په زور باندې قرآن ویلو نو تا ولې په زور باندې ویلو؟ حضرت عمر ورته وایي ما پکې یو خبره وه او هغه زما په زړه باندې نه ځایده. ما ویل چې زه قرآن هغه چاته په زور زور ور واورم چې په چا باندې بد لګي، چې هغه پې جو جلتے ہیں تو جلنے دو، جو ہے توحید کے دشمن ندا وحدت کے قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا. کم چې په قرآن سوځېدل، بچا چې قرآن بد لګېدو، ما ویل چې همدغه خلکو ته زه ښه په زوره ور واورما، جو جلتے ہیں تو جلنے دو، چې کم پې سوځي چې ښه وسوځي، چې کم پې سوځي چې ښه وسوځي. جو جلتے ہیں تو جلنے دو، جو ہے توحید کے دشمن ندا وحدت کے قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا.
زما مقصد داو چې د الله کتاب باندې چا باندې بد لګي چې پاغت دا خبر اورسي. حضرت عمر هغه زمانہ کې د قرآن په زور زور وینا کولا. وجداوام چې د قرآن دشمنان په هر طرف باندې په هر میدان باندې هغه لګیا او خپل مهنت به کولو، خپل مهنت کولو. اللہ اکبر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ابتدائی دور کی دا اللہ رب العزت سا اوامرو سا حکمو حکم داو یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتیلا. دا پیغمبر علیہ السلام تے ابتدائی وقتوں کی دا حکمو قرآن لولا قرآن لولا قرآن لولا. زکد دی خدا خبر وا چلا تسمعو لهذا القرآن ماوری قرآن. وجب دعوا چد قرآن عظمت شان عظمت مقام دا دیر زیادی دا نو دی بانی یزل به کثیرا دا دی دشمنی و عداوتم سے واقع دا. حالانکہ قرآن دا سی کتاب دے چی دنیا تے دا ہر پیغمبر حیثیت واضح کرے. قرآن دا سی کتاب دے چی دنیا تے دا اسمانی کتابونو حیثیت واضح کرے دے. قرآن دا سی کتاب دے چی تمام دنیا تے دا پخوانی شریعتونو وضاحت کرے دے چی پخوا شریعت کسو دا پخوانی شریعت حیثیت سو. دا قرآن دا دی کتابنا معلوم دادا چی دا انبیاء حیثیت سو. دا آدم علیہ السلام سہ حیثیتو، دا نوح علیہ السلام سہ حیثیتو، دا ابراہیم علیہ السلام سہ حیثیتو، دا موسیٰ علیہ السلام سہ حیثیتو، دا عیسیٰ علیہ السلام سہ حیثیتو. دا حیثیتنا قرآن خلق و توازح کردی دی. دا حیثیتنا مقام قرآن خلق و توازح کردی دی. اے ظالمانو نن سنگ تاسو دا قرآن اوراق شلوی و سوزوی. ستاسو سہ حیثیتو، ستاسو حیثیت چھاپی جندو نہ دا یہود حیثیت چھاپی جندو نہ دا نصاراو حیثیت چھاپی جندو نہ دا آغی مقام و مرتبہ چھاپی جندا. دا خود قرآن ویلا کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. دا قرآن ویلا کہ وَكَلِمَتُهُ ألقاها إلى مريم وروح منه. دا قرآن ویلا الف لام میم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل. داو قرآن خدا چلا قرآن نمخی تورات را لے گلے دے، زبور را لے گلے دے، انجیل را لے گلے دے. داو قرآن خود لدا چی دغ انبیاء مخی اللہ را لے گلیو. انام اوحینا الیکا کما اوحینا الى نوح والنبیین من بعده واوحینا الى ابراہیم.
دا قرآن خودلی مونتا چی نوح علیہ السلام اللہ را لے گلے پیغمبر دے دا قرآن مونتا خودلی ابراہیم علیہ السلام اللہ را لے گلے پیغمبر دے دا قرآن مونتا خودلی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما اللہ دا موسیٰ علیہ السلام سر خبری کری دا مونتا قرآن خودلی تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض دا مونتا قرآن خودلی ولقد فضلنا بعض النبیین على بعض وآتینا داود زبورا دا چا رات خودلی دی قرآن رات خودلی دی چا تخپل مذہب نو معلوم چا تخپل مسلک و طریقہ دین نو معلوم قرآن عرص واضح کلل خود قرآن دشمن بیام نہ تسلیمی دا قرآن دشمن بیام نشی تسلیمو لے انہیں ازغم لے منتخو اللہ داویلی دی چی دا ایمان علامت آدا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک منتا قرآن دا خودلی دا ایمان علام دادا چی پا قرآن بم ایمان لرے پا مخینو اسمانی کتابونو بم ایمان لرے پا صحائفو بم ایمان لرے داغی بم عزت کے داغی با حرمت ساتے داغی با محبت ساتے داغی سرب دا اسمانی کتاب حیثیت ساتے منتا قرآن دا خودلی ظالمتا تا چا دا ویلی چی قرآن دا تشدد کتاب دے تا تا چا دا ویلی چی قرآن دا دہشت گردی کتاب دے تا تا چا دا ویلی چی قرآن دا نفرت کتاب دے تا تا چا دا ویلی چی قرآن دا دعوت کتاب دے دا ظالمانو قول و خبر دا اللہ خبر ندا نن ولی پا عداوت بانی نن ولی پا دشمنی اور پا بغض پا مخالفت بانی ولی دا قرآن پانش لے ولی دا قرآن سوزیدل کے اے ظالمان دا کتاب خود تشت کڑے دی کتاب خود دا تستا مذہب خود لے دے ولی دا دی قرآن دشمن جوڑ شوے نن رو لگی پا سویڈن کی آیا ملک دے پا کل عام میدان کی دا ٹول خلق پا مخ کی دا اللہ کتاب سوزئی پا دی بانی دا اللہ دا کتاب دشمنی ظاہرے تقدس قرآن ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ظالما دی قرآن سره ہو چی سشے لگے دلے دے اللہ اگا قدر و قیمت والا جوڑ کڑے دے تو گورا کہ پانا دا نو پانے ڈیری دی خو پانا دا قرآن دا دلوی مقام والا دا کپڑا دا کپڑی ڈیری دی خو کسوڑی دا قرآن دلوی مقام والا دا تختہ دا تختی ڈیری دی خو تختہ دا قرآن دا مقام والا دا بدن دا انسان دیر انسانان دی خو کم انسان سرچ قرآن دے دا مقام والا دا مرتبی والا دے او چاچ قرآن سر پا کم زمانہ کم چیڑلی دی اللہم چیڑلی دی اللہم دا سے ندی پری خو دی کم زمانہ کم چی دا اللہ دا کتاب سر چا چیڑلی دی آغا ظالم کہ حجاج ابن یوسف ہو آغا ظالم ہم دا قرآن سر نشول چیڑلے آغا ظالم ہم دا قرآن سر سنشول کولے بلکہ دا قرآن خدمت کڑے زبر زیر دا قرآن دا دغ دلاس دی تاریخ گورا چی دا قرآن دشمنانم دا قرآن خدمت کڑے دے ظالمہ
ته څنګه د قرآن پاڼې شلې او سوځې. خو یاد ساتئ دا خبره، د یو کتاب د یو قرآن د یو مصحف په پاڼو سوځولو باندې قرآن نه ختمیږي، قرآن نه ختمیږي. الله د قرآن په ابتدا کې دا وعده کړې وه، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله وی قرآن ما نازل کړي، زه به حفاظت کوما. ته د الله په حفاظت کې ګوتې وې ظالما، د الله سره مقابله تراوته، د الله سره جګړه تراوته، د الله سره عداوت تراوته. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله وی زه به حفاظت کوم. تا د قرآن یو ورق وسوځاو، دو ورق وسوځول، لیکن تا د مسلمان په زړه کې نورم د قرآن مینه پیدا کړه. تا مسلمان نورم د قرآن سره لگاو والا جوړ کو. تا نورم مسلمان د قرآن په سر باندې خپل سر ورکولو والا جوړ کو. ته نه پوهېږي، ته که پوهېدې تا به د قرآن سره نه چېړلې. ستا په چېړلو باندې د قرآن هیڅ نه کېږي. ها، ما او تا غیرت پکار دی، ما او تا له غیرت پکار دی، او د الله په کتاب باندې پکار دی چې د الله په کتاب غیرت ونه کې. آخر غیرت به پس کې پس به غیرت کې بل هغه کتاب ما تو خوا چې هغه مسلمان له غیرت ورکوي، بل هغه کتاب ما تو خوا چې هغه د ګیدړ نوم زمری جوړوي، بل هغه کتاب ما تو خوا چې هغه مسلمان له نارینه له حقوق ورکوي، زنانه له حقوق ورکوي، معاشري له حقوق ورکوي، پلار له حقوق ورکوي، زوی له حقوق ورکوي. هغه کتاب ما ته بل وخوا، بل کتاب وخوا چې هغه معاشره کې امن راولي، بل کتاب وخوا چې هغه جنگ و جدال ختمي، بل کتاب وخوا چې هغه محبت راولي. فاصبحتم بنعمته اخوانا. هغه خلق چې هغه د یو بل وینو ته تږي ناستو، د یو بل سټونه یوال، په سونو کالا دشمنی چلیدې، عداوتونه چلیدل، بغض چلیده، د یو بل د قتل، د یو بل د ختمولو پروگرامونه چلیدل. فاصبحتم بنعمته اخوانا. قرآن نے اس کو بائی بائی بنا دیا. ظالم دا خواغ کتاب دے، دا خواغ کتاب دے چې دشمنان رونه کړی دي. دا خواغ کتاب دے چې دا انما المؤمنون اخوة. دا کتاب دے تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ. دا اهل کتاب تم دعوت ورکی دامن، دا نصاراو تم دامن دعوت ورکی، دا یهود تم دامن دعوت ورکی، دا ہر غیر دین تم دامن دعوت ورکی. دا خواغ کتاب دے، دا امن والا کتاب دے. دا دہشت والا کتاب نہ دے، دا نفرت والا کتاب نہ دے، دا بغض و دا عداوت والا کتاب نہ دے، دا محبت والا کتاب دے. دا هغه په هر پاڼه د محبت آثار دي، د امن افکار دي، د بھائی درس دے. قرآن سے فرمائی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. دا اللہ عبادت کوئی، شرک مکوئی. نو بیا ورپسې د امن او د بھائی کمې خبرې کوي چې د مور او پلار سره سلوک ښه کوه، وبذی القربى، د رشتہ دارانو سره، والجار ذی القربى والجار الجنوب. هغه رشتہ دار چې هغه ستا گاونډي دی او هغه گاونډي چې هغه غیر دینه دی، د هغې سره ښه سلوک کوه. موږ ته قرآن د امن درس راکوي،
ظالم تا ته سراويستي دي چې ته دا د دهشت کتاب دی دا د نفرت کتاب دی او ته شلې او پاڼې سوځې الله دې ذره ذره کا دا د قرآن پاڼې ذره ذره کړې دي دا د قرآن پاڼې سوځولې دي الله دې ذره ذره کو الله دې وسوځوا الله دې د تمام مخلوق انسانی په مخ کې په دنیا کې وسوځوا خدایات ساتا بدن کم چڼ چڼ شي په ګولو قلار بنشو بدن کم چڼ چڼ شي په ګولو قلار بنشو ترسو مچ عوام ته قرآن خودلې دا د الله کتاب د دې عظمت او د دې شان د دې مرتبه دا چې مسلمان ته ظاهر شوی نه تر هغه پورې پارام کیږو نه دل و دماغ پہ یہ بات نقش کر لینا اٹھا رہے ہو جو فتنہ مٹھا کے چھوڑوں گا دایات ساتا ستاس خیال دے ظالما چې د الله کتاب ماوس وزاو پدې به مسلمان ختم شي پدې به قرآن ختم شي نا نا ان شاء الله د مسلمان داسې عقیده ده د مسلمان داسې غیرت دی د مسلمان داسې جذبه ده چې دی یو پیرا هغه لمبه اوچته کړې ده نو دا بیا چانه د مړه کړي ولې د مسلمان غیرت چیلنج کې ولې د هغه ایمان چیلنج کې بیا به چل نه درځي الله رب العزت دی هغه ظالمان چې هغه د قرآن دشمنان دي د قرآن توهین کوي قرآن ته په سپک نظر ګوري کله سوځي کله ورسره یو طریقه کوي کله بله طریقه د توهین الله دې ذره ذره کی الله دې رسوا کی الله د داسې خلکو په خپله باندې انتظام وکړي الله مونږ خو کمزوري یو الله ته زمونږ ناصر شي ته زمونږ مددگار شي الله مونږ د خپل قرآن سره مینه پیدا کی الله دا قرآن زمونږ سینو ته کوز کی زمونږ د بچو د بوزغلی په سینو کې راولي الله د مشرانو مینه محبت د قرآن سره راولي د ځوانانو ځواني الله په دې کتاب باندې قربان کی الله زمونږ ژوند زمونږ مال زمونږ اولاد زمونږ ملک او زمونږ عرص الله په دې قرآن باندې قربان کی الله زمونږ د دې قرآن سره ربط ساتي الله کم ظالمان چې هغه د قرآن سره د پیغمبر سره د صحابه سره د اسلام سره د دین سره مذاق کوي او ټوکې کوي الله ته نیست و نابود کی بهر حال نو دا فتنی دی کله یوا کله بلا نن پکې دغه فتنه ده چې په سویډن کې یو ظالم را لګېدلی دی او قرآن یې سوځولی دی قرآن یې د ټولو خلکو په مخ کې سوځولی نه د هغې په ملک کې هغې ته بد ویلی شي نه د هغې په ملک کې د هغې خلاف څه کېږي او مسلمان هم غلی دی وایي چپ شه چپ شه هر سړی به په خپل قبر کې سملیږي چپ شه های 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 افسوس مقام دی خو د دې دپاره بهتره دا طریقه ده وس چې نرسي نو دومره خو کولی شو چې دا د الله کتاب خپلې سینې ته یو ځای کولی شو د دې تلاوت د نن نه هغه بار بار ډېر ډېر کولی شو د دې درسونو کې ډېر ډېر شاملېدی شو د دې اورېدل ډېر ډېر کولی شو چې د دې قرآن خو څه ناسه ګیله زموږ نه لرې شي که نه کنه ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا د الله پیغمبر به ګیله کوي چې دې زما قوم د خدای کتاب د ځان نه لرې کړی نو ان شاء الله دا پیغام به مونږ هغې ته رسو چې ظالمه د الله کتاب ته څومره به وسوځې ما نشي سوځولی زما زینا او زما زړه نشوې سوځولی زما بچی نشي سوځولی زما قوم د مسلمان نشي سوځولی کم کم به ختمې کم به ختمې اور چې څومره ته زور لګې عمره به انشاءالله شور لګي او دا اور به پتا باندې انشاءالله هغه الله لګی الله رب العزت دی مونږ او تاسو ته د ایمان غیرت نصیب کی په قرآن غیرت نصیب کی په اسلام غیرت نصیب کی په پیغمبر غیرت نصیب کی په صحابه غیرت نصیب کی الله مونږ ته په آسمانی کتابونو غیرت نصیب کی الله د دنیا په نورو څیزونو خو مونږ ډېر غیرتونه کوو الله د هغې مونږ ډېر غیرت او په هغې باندې هر څه ته مونږ تیار یو
خدایا دا مظلوم کتاب دی، هر چا ور سره ظلم وک، هر چا ور سره جبر وک، الله په دې سره زمونږ غیرت روچت کی او الله د دې کتاب سره زمونږ محبت سیوا کی، الله د دې سره زمونږ ربط سیوا کی، الله دا کتاب دا زمونږ په زندګۍ کې راولي، د دې کتاب څومره احکام دي الله دا زمونږ په زندګۍ کې راولي، د دې مطابق زمونږ عقاید جوړ کی، الله دا کتاب په تمام دنیا باندې الله منور او معطر کی، الله د دې خبرې او د دې احکام په تمام دنیا خواره کی، الله د دې مقام په تمام دنیا باندې الله خور کی، او کم ظالمانو چې الله ستا د دې کتاب توهین کړي، ستا عداوت او ستا دشمنی ته بڑے والی دي، الله ته ذره ذره کی، الله ته رسوا کی، الله ته په آسمانی سائقو او په عذابونو مبتلا کی، الله د مسلمان د زړه دا درد، الله د مسلمان د زړه دا چغي، الله د مسلمان دا فریاد، دا الله ته قبول کی او دا کمزور او دا ټوټه پوټه حرکات الله ته د خپل کتاب د خدمت په باعث دا الله د نجات سبب وګرځي، الله مونږ په قرآن یو ځای کې، مونږ یو موټی کې، یو متحد کې، الله مسلمان په قرآن باندې متحد کې، الله رب العزت څومره بیماران دي ټولو ته شفای کامله عاجله نصیبه کې، الله چې څومره مسلمانان وفات شوي دي الله د تمام مسلمانانو مغفرت او بخښنه نصیبه کې، خصوصا زمون کور والا چې کوم وفات